خوست کې د کمپاین عسکر د خوف اچونې په موخه وژنې کوي. د خوست په ولایت کې میشته کمپاین یا ضربتي عسکر د عامو او مشکوکو خلکو پر کورونو د چاپې اچولو پر وخت د کور یو غړی د دې په خاطر په ډز وولي او د کورنۍ تر مخې وژني چې په کور کې ویر او ډار خپور شي، تر څو د یادې کورنۍ غړي د چاپې پر وخت په چاپه کې د شاملو عسکرو په خلاف کوم غبرګون ښکاره نه کړي. په دې وروستیو کې په یاد ولایت کې لسګونه تنه ځوانان د کمپاین عسکرو د عملیاتو په وخت کې تر نیولو وروسته په ډز ووژل شوي او د یادو وژل شوو کسانو تصویران پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي دي. دغو ترورونو او صحرایي محاکمو تر دې دمه افغان حکومت کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو په کلکو ټکو غندلي او د غچ اخیستلو ګواښونه ورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې د راتللو لپاره تر بل هر وخت د افغانانو امیدونه زیات شوي دي.